د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او بردار زګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی. هیبت او دبدبه یې درلود. دغه جبار عمر دروازه ور پورې وهل. خور یې وبېرېده. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړ. پستو په پښتو کې و هغه کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کېږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړ. فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی. ویل تاسې څه شي وایه؟ هغه ویل هیڅ شی نه. موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېده. آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید ویل یا عمر که حق بیل ستا د دین څخه په بل دین کې وو. عمر پر سعید نارې کړه اصابات آیا د دین اوښتې؟ سعید ویل بل اسلمتو یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخشي سعید را چپه کړي او وهي. خور یې فاطمه رضی الله تعالی عنها ځینې راپورته کوي خلاصوي. عمر خپله خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا څپېړه ووهل. د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی. رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه. ویل هو موږ مسلمانان سوي یو. پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر ناامید سو او ویلې چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې رابهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او شفقت پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي او دا هم اول وار و چې خور یې ووهل. نو یې په نرمه لهجه ورته وویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه ووایم. خور یې ویل یا نه درښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو. نو یې ورته وویل یا عمر دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکړه دا دې درکړم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په بند سو چې دا به څه شي وي او څه به لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو. غسلخانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کوم وخت چې راووتی هغه ورقه یې ورکړه کومه چې قرآن مجید پر لیکل سوی و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لوست زده وه د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوي وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ښه پاک او طیب نومونه دي. نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوي وه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشى بلکې موږ د هغه چا دپاره پند او نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل جلاله څخه بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل سوی دی د هغه چا د طرفه چې خلق کړي او پیدا کړي دي ځکه او لوړ آسمانونه. الرحمن على العرش استوى دغه د مځکو او آسمانو خالق ډېر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالب دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى خاص دلر دی یوازې دی مالک دی د هغه شیانو چې په آسمانو کې دي او د هغه شیانو چې په مځکه کې دي او د هغه شیانو چې د مځکې او آسمانو په مابین کې دي او هغه شیان چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په خلقولو په ملکیت په فرمانبردارۍ کې یوازې د ده جل جلاله دي بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالی کوي دې ته ضرورت نشته ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی. الله عز وجل ته په زوره خبرې کرارې خبرې پټ د زړه حال ټول یو شی دی پر ټولو حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی دی خاص دلره دي ښه نومونه او صفتونه. دغه د سوره طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته ورسېدي چې الله عز وجل فرمایي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. بېشکه چې زه الله یم نسته لایق د عبادت بل هیڅوک بې له ما څخه نو زما عبادت کوه او زما د یادولو دپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعه آتیه اکاد اخفیها بېشکه چې قیامت راتلونکی دی زه اراده لرم چې د هغه د راتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړل سي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه دي چې ټوله د الله عز وجل او د قیامت په باره کې خبرې کوي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی د مسلمانېدو اراده یې سوه. نو یې وویل دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد راوښوئ چې ورسم. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ خو پټ دا خبرې اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه، خباب ابن الارت را وغورځېدی، ویل زیری در کوم یا عمر، زه دا آرزو لرم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي. هغه چې ویې فرمایل الهي اسلام په عمر ابن الخطاب یا ابو جهل ابن هشام معززه کړي او درځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه در وښیم. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته رارهي کړي. هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و. کوم وخت چې د ارقم کور ته راورسېده د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنگ دپاره آماده معلومیږي. او هلته بیا هغه نعیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت رارهي دی. و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلي دي چې عمر رارهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. په هغه نوره کیسه چې د فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور کې پېښه سوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنگ دپاره تیار او آماده دي. کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته راورسېدی او د کور دروازه یې وټکول، یو د اصحاب کرام څخه ولاړ سو، د دروازې تر چاک یې وکتل، ویل د چې عمر توره په لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته حال وایه او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده؟ دوی ویل عمر دی. حمزه ویل عمر دروازه ور خلاصه کړئ، که د ده راتګ د خیر په نیت وه خیر به وویني او که د شر په نیت راغلی و د ده په توره بیا ووژنه. ورونو دا صحیح ده چې عمر غټ او ډېر قوي دی، مګر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او فارس دی، داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووتی. حمزه ویل پرېږدئ چې کور ته راسي، زه د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر خونې ته ننوتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړئ. اوس خلق حیران دي چې عمر د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راغلی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړئ. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکی هم نسته او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل چې خونې ته ننوځه، مګر چاره نسته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت حتمي دی. و عمر ته دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ورننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو، تر ګریوانه یې ونیوی او شدید ټکان یې ورکړ. په دونه قوت یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما آن لك یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سې؟ او نور یې هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي، لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او ویې فرمایل اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ اواز نارې کړه الله اکبر. دا تکبیر په دونه لوړ اواز و چې ټوله مکې واورېدې. قریش وویل والله یوه حادثه پېښه ده او لو حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې خبره ښکاره او واضحه سوه او خلق خبر سوه. نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپلو کورو ته ولاړ شي. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کوره څخه په تلوار راووتل او هر یو پر خپله لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ما اسلام راوړي د ځانه سره فکر وکړي چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر عداوت لري. خپل زړه راته وویل چې ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. او ویل څنګه راغلی؟ ما ویل چې خبر دې کوم چې ما پر الله او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. ابو جهل دروازه په زوره بنده کړه او ویل تبا لک، تالر دې هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه. په شنه سهار دې دا زیری را باندې وکړي، دا څه خبر و چې تا ماته راوړي؟ ورونو تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او مړانې د قصد او عزم خاوند و. د اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی و او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالي و. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېده، وهل او ټکول به ورکول
نو زه چې مسلمان سوم زما و ماما ته ورغلم چې عاصي ابن هاشم او په خپل اسلام خبر کړ. هغه په کور دننوتی او دروازه یې راته وتړله او بیا د قریشو یو بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي. هغه مې هم په اسلام خبر کړ، هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور دننوتی. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي، خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي. عمر رضی الله تعالی عنہ غواړي چې د اسلام خبر ژر نشر شي او ټول قریش په خبر شي. خلق ورته وویل د خبر د نشرولو دپاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نشته. نن خبر ورته ووایه په دغه ورځ د مکې ټول ښار در خبروي. د هغه وخت بي بي سي عمر رضی الله تعالی عنہ د جمیل پر طرف ورهیسو. د دغه کیسې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کوي. هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریف سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره کښېنستی او ورته ویل یا جمیل ایا ته نه خبر؟ هغه ویل په څه شي؟ ویل ته نسوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي والله زما پلار ته هیڅ جواب ورنکړي او نیت پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاسو او نار یې کړه. یا معشر القریش عمر دین پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنہ تر شا په پسې دی او وایي دوی درواغ وایي بلکې زه مسلمان سوم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړ. قریشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وهلو شروع وکړه. دوی وهي او دوی وهي. دې وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام درلودی. خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنہ ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې دي او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نه دي، پر عمر رضی الله تعالی عنہ د هره طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ پوسو چې نور نسم جنګېدلی. نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبر چې عتبه ابن ربیعه و. هغه یې ونیوی، پر مځکه یې غذار کړي او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وهي خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوې ګوتې یې د هغه پر سترګو ور ایښي دي او موږي او ورته وایي دغه خلق راڅخه لرې کوي او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ پرېږدئ والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنہ یې پرېښاوه. ده هم عتبه ایله کړ. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړه. دوی په دغه حال کې وه. ونیسه ایله کړه څو عاص ابن وائل د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه راغلی. ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړېږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کړي پرېږدي. نور قریشو هم دی پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ولاړی. امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي. وایي کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې و دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عمرو په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و او عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې وویل څه درته پیښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنہ وویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان سوم وژني مې. عاص ابن وائل ویل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي پس له دغه چې عاص دا راته وویل نو زه په امان سوم. عاص چې ور ووتی ویلې ده چې شیله په خلقو ډکه ده. ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل دغه عمر ده چې د دینه اوښتې دي ورځو. عاص ویل هغه ته څوک نسي ورتلای، یعنی زما په ساتنه کې دي. نو خلق سره وپاشل سو. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنہ هره ورځ د کعبې شریف سره قرآن مجید وایي خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل وه. مګر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریف سره لمونځ نسوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان او الرومي رضی الله تعالی عنہ وایي کوم وخت چې عمر اسلام راوړي اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای، پر کعبه شریفه مو طواف کولی سوای او که یو چا بد راته ویلي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب ورکولی سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي د کومه وخت څخه چې عمر اسلام راوړي موږ په عزت سو. د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغییر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنہ د ارقم ابن ابي الارقم وکور ته ورغلی او ویل یا رسول الله ایا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاتې سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. که مړه سئ او که ژوندي پاتې سئ تاسې پر حق یاست.
عمر رضی الله تعالی عنہ وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم مې دې په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود وو د وتلو دپاره تیار او آماده کړل، مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه وو، مریان او هغه ضعیفه خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټوله 40 نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم 2 لینه یا 2 قطاره ځینې جوړ کړل او ټول نفر په خپل اسلحه مسلح دي. د یو قطار په مخ کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د 2 قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم رهیدي. د دارالارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبه شریف طرف ته رهیدي. پر لار تحلیل او تکبیر وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونسوه، یې آزار ورکوي او یې جنګ ورسره وکړي. د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه 40 نفره مسلمانان دي. په دغه طریقه د الله عزوجل دین ښکاره او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان ته راووتی او دغه ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړل سو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو، د قریشو ژوند ډیر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو و اشهد عذاب ته ملا وتړل، حتی په خپله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د هغه اصحابو آزار یې شدید کړي چې په قریشو کې د مقام او درجې خاوندان. ابو جهل ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم کله تر دې وروسته زموږ خدایان په سپکه یاد کړه، بیکاره او بې قدرته دې وبلل، موږ بیا ستا رب ته ښکنځل او بد ویل کوو. که څه هم قریشو الله جل جلاله په ربوبیت سره مني او د هغه عبادت یې د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ یې د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل که تا بوتانو ته بد ویل موږ الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 نمبر آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی ای مومنانو هغه معبودانو ته ښکنځل مکوئ چې دغه کفار د هغو عبادت کوي، نو ښکنځل به وکړي دوی الله ته د خپله جهالته په ناحقه سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بد ویلو څخه منع سول. که څه هم د بوتانو په بد ویلو کې د اسلام مصلحت او فایده شته، مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. نو مسلمانان هم د بوتانو د بد ویلو څخه چپ او پټه خوله سوه د پاره د دې چې هغه لو او بده ګناه بنده سي چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. ورون دغه 2 مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم تورې پردې څیرې سوې او قریش د هغه خپلې نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت سو او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډیریږي. نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پرېښولو کې کومې فیصلې ته ورسېږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. او دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پراخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د غوماشي د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغه خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سول. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه ویل اوس نو موږ ته 2 لارې پاتې دي چې د هغو څخه به یوه عملي کوو. یو دا چې په خپله د محمد صلی الله علیه و وسلم سره بحث او بیان وکړو، قانع به کړو چې دغه دعوت د کار څخه لاس واخلي. که دا نه کړه قبوله نو 2مه لار پاته ده چې هغه مخامخ مواجهه او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو دپاره ورسي چې خبرې ورسره وکړي. د قریشو یو خاص مشر یې د دې کار دپاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره و او څوک وایي عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یو ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناست دي، ویلي ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مسجد کې یوازې ناست دي. ولید وویل یا معشر قریش ایا محمد ته نسم ور او اوس خبرې ورسره ونه کړم؟ شاید موږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش ویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته کښېناست او ویل ای وراره
تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړي چې په هغه سره دوی وپاشل، د دوی پر دین او الهو دي عیبونه وویل او د دوی تیر شوي پلرونه دي کافران وبلل. اوس ما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: وایه یا ولید زه اورم. هغه ویل: ای وراره، که ته په دغه کار سره پیسې غواړې، دونه مال او پیسې به درته راټولې کړو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې سره ناست دی او غوږ ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او خبرو اورېدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بې معنا او چټي دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د هغه خبرې ورپرېږي او خپلې خبرې شروع کړي. نو یې غوږ ورته نیولی دی او ولید نور هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل: که د دې کاره څخه شرف، مشري او سرداري مقصد وي، د مکې عمومي سردار او رئیس به دې کړو، هېڅ فیصله به ستا د رایې څخه مخالفه نه کوو، او که پاچاهي غواړې زموږ پاچا به دې کړو، او که د دې کار څخه مقصد ښځه وي، هره پیغله چې ته لاس پر اږدې در په نکاح دې کړو، او که دغه شی وتا ته یو خیال او تصور راځي، یعنی سودا او وسوسه ده او ته د ځان څخه نسې لرې کولی، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅ کړو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دین او دعوت خبرې پرېږدي، هر څه وکړي او وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پرېږده. قریش تر دغه اندازې د دعوت څخه په تکلیف وه او د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم غوږ ورته نیولی دی. کوم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغه سو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل: ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل: هو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل: اوس نو ماته غوږ ونیسه. ورونو، اخلاق دغه دي. تر کومه وخته چې هغه خبرې کولې، دی صلی الله علیه و وسلم چپ او خاموش و، فقط غوږ یې نیولی. کوم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغه سو، ویل: اوس نو غوږ ونیسه. هغه ویل: ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورة حمیم السجده یا سورة فصلت څو آیات ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنکړي، د هغه دپاره فقط قرآن مجید کافي و. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وویل: بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني دغه قرآن دغه الله جل جلاله د طرف را لېږل سوی دی چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. داسې کتاب دی چې آیاتونه یې په تفصیل سره بیان سوي دي. قرآن دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی، د هغه قوم دپاره چې پوهیږي. مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته د دوزخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډېرو کفارو، دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه و وسلم ته وایي: زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهېږو چې ته موږ هغه ته دعوتوې چې توحید او قرآن دی، او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی، ستا خبرې نه اورو، زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې ورته تلاوتول تر څو چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدي: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني کچیر دغه کفارو د حق څخه مخ وګرځاوه، نو ته دوی ته ووایه چې زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم، په مثل د هغه سخت عذاب د عادیانو او سمودیانو چې پر عادیانو باندې سرسور مقرر شو او پر سمودیانو جبريل علیه السلام چغه او ناره وکړه. د صاعقې د نامه په اورېدلو ولید ډېر زیات وبېرېدی، د خپله ځایه څخه ور ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خوله لاس ورکښېښاوه چې چپ سي او نورې د عذاب خبرې ونه کړي، او ویل: د الله روی مې در وړی دی رحم، د الله روی مې در وړی دی رحم. د ډېرې بیرې څخه وارخطا سو چې پر دوی به هم داسې صاعقه نازله سي لکه د عاد او ثمود صاعقه، او بېرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړه تر څو د سجدې و آیات ته ورسېدي. د سجدې آیات چې تلاوت کړي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم سجده وکړه او بیا یې ورته وویل: یا ولید، وادي ورېده، اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی، نه بحث و، نه مناقشه او نه نور دلایل و، فقط او فقط د ده د خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه. ولید د خپله ځای څخه لکه بېهوشه ولاړ شو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی.
دا د قرآن کریم تاثیر دی. د اول وار دپاره قرآن مجید مفصل او بیا ژغه واورېدی. داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و، فکر او پام یې پر کاوه. تر ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست وو. دی یې د بحث او پیشنهاد دپاره لېږلی و او اوس ټول د جواب په انتظار دي. خو ولید لکه بېهوشه او مسحوره و دارالندوه ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ان من البیان لسحرا، یعنی بېشکه ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشري کلام سحري تاثیر لري، د قرآن مجید او الهي کلام په باره کې څه فکر کوئ؟ رښتیا هم ولید ابن المغیره د قرآن مجید په اورېدلو مسحوره سوی و. کوم وخت چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی، ویل سړی بیرته راغلی، مګر په والله نه په هغه مخ چې تللی و. په سړي کې ډېر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل څه خبر دې راوړي؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلي. او دا خبره یې هم پر اضافه کړه. ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. یعنی په خبرو کې خوږوالی وو، په خبرو کې اعجاب او ښایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې پر هر چا لوړېږي او څوک نسي پر لوړېدلی. ورونو، د عربو لوړوالی او استادي په ژبه کې و. سبحان الله، هر وخت چې الله عز وجل و یو قوم ته خپل رسول ورلېږلی دی، د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به په هغه کې مشهوره او رسېدلی و. مثلا د عیسی علیه السلام قوم په طب کې شهرت درلودی او رسېدلی و. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پیس یې جوړاوه، مورزاده ړوند یې بنا کاوه، حتی مړي یې ژوندي کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی وو او مشهور وو. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم دغه قسمه معجزې ورکړې. هغه دا چې د لاس له کاره یې دونه لوی مار سو چې د ساحرانو ټوله جوړ سوي شیان یې تېر کړل، او لاس چې به د بغل څخه راویستي داسې به ځلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت به پکاوه، هغه د ژبې فصاحت او بلاغت و. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بله داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نه ورته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وو. او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح وو چې دوی ورته عاجزه سول او تر اوسه هم ورته عاجزه دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې. قریش ورته وویل یا ولید، تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعته یا ولید، یعنی د دینه واوښتې؟ ولید ویل یا د دینه نه یم اوښتې، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل دا شعر دی. ولید ویل والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، د شعر په بحرو، په نثر، په شعر، په ټولو پوهېږم. شعر پیژنم، د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه و وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شعر نه دی نو کاهن او کوډګر دی. ولید ویل کاهن پیژنم او کارونه د هغو د اور بلولو او شیانو سوځولو ټوله طریقې را معلومې دي، حتی میرګیان او د میرګیانو مرض را معلوم دي. د لیوني او میرګیاني هم هیڅ حرکت پکښې نشته. قریش ویل نو ساحر او جادوګر دی. ولید ویل سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښې نشته. قریش ویل موږ دې حیران کړو، څه درته وویل؟ ولید ویل یا قوم، زما په خوله کوئ؟ هغو ویل وایه مقصد دې څه دی؟ ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوي. قریش ویل هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل یا دا چې متابعت به کوو ځکه د ده خبرې حق دي. دوی ویل په تا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل چې دا مو نسوه خوښه او نه یې قبلوي نو دا دوهم کار وکړي. قریش ویل هغه څه شي دي؟ ویل دی او خلق سره پرېږدي چې خلق دعوت کړي. په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دی پر خلقو غالبه سو، د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریشو څخه دی، د ده فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختور خلق سي، او که خلقو دی ووژي دا هم هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریش ویل یا قسم په الله دی او خلق به نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په اوله خبره راضي دي نه په دوهمه. ولید ویل اوس به نو آخري خبره درته وکړم. قریش ویل ښه وایه. ویل هغه مناسب او معقول شی
دا دی چې خلقو ته وایاست چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي، پلار او زوی سره جلا کوي. سبحان الله. شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه د کوشش کاوه چې قوم ته سمه لار وروښي، مګر دی په خپله واوښتي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په بد ویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اوس باید دغه تلاوت شوي آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کوم. ذرني ومن خلقت وحيدا. الله عز وجل وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړي دي سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي، فوج لښکر او نور شیان د ځان سره نه راوړي. او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی، ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا. او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي. وبنین شهودا. او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډېر مال خاوند او د لسو زامنو پلار و چې دغه زامن به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا. تیار او آماده مې کړه ده لره په تیارولو سره، یعنی ده لره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړي و. ثم يطمع ان ازيد. او بیا طمع او امید کوي چې نور بیا هم ورزیات کړم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. هیڅکله داسې نه کوم چې مال، نفر او نعمتونه دې نور هم ورډېر کړم. بېشکه چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا. ژر ده چې د اور پر لوړ غره دی وخېجوم. صعود په دوزخ کې د یو غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر. بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب وویل او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر. پس هلاک سو، ملعون کړه سو، څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل کیف قدر. بیا دې هلاک او ملعون سي، خراب او برباد سي، څنګه یې دا خبره جوړه کړه چې قرآن سحر دی. ثم نظر. بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل. ثم عبس وبسر. بیا یې مخ تریو او تندی یې غوټه کړي. ثم ادبر واستكبر. بیا یې محمد صلی الله علیه و وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه یې سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر يؤثر. نو ویل نه دی دا قرآن مگر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه رانقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر. او نه دی دا قرآن مگر قول د بشر. سأصليه سقر. ژر به دی د دوزخ ورته داخل کم. یعنی دغه سړی چې حق یې وپېژندي او دته دغه حق واضح او روښانه سو تر داسې اندازې چې خپل قوم یې هم ورته رابلي او بیا په یوه وار واوښتي، داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدي، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأصليه سقر. دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سو. امام طبري او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل هم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال به درکو چې په موږ ټولو کې ته غدیسې او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو ښایسته پیغله در په نکاح کړو، او که دا شی د پیري څخه درته پېښ وي موږ به دې په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکړو، او داسې نورې دنیوي خبرې ورته وکړې، خو ته فقط دا زموږ د الهو بد ویل پرېږده او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه د دغو شیانو دپاره نه یم رالېږل سوی چې دا تاسې یې راباندې عرضوي چې په هغه سره زه ستاسې مالونه وغواړم یا دې په تاسې کې شرف وغواړم یا دې پر تاسې پاچهي وغواړم، مګر الله عز وجل زه و تاسې ته رسول رالېږلی یم او پر ما یې کتاب نازل کړی دی او زه امر کړی یم چې و تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي که تاسې دغه شیان قبول کړي چې ما د رب د طرفه راوړي دي دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده، او که ونه منئ تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او تاسې په مابین کې فیصله کوي.
نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عصر او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاوو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو، نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ ځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هېڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی. نو د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالیږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او چینې وبهوي لکه د شام او عراق ولې چې د هغه په واسطه موږ ته باغونه، زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، کې خوښه و در دې کړي او کې نه وه خوښه نه درکوي. کفار ویل یا محمد داسې نه کېږي، که ته دا نسې کولی موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي کړه، ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو. او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي. هغه یو صادقه شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نه شم را ژوندي کولی. قریش ویل ګوره هېڅ نسې کولی. بیا هم محترمو ورونو څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده، پاته بحث به په راتلونکې اتمه فته کې واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.